عمران خان ولې له امریکا وروسته اوس افغانستان ته په چاپلوسۍ بوخت دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده د ویډیو تر پایه راسره اوسئ، بیا مو په آخره کې راسره خپل نظر شریک کړئ. د غني له حکومت وروسته د طالبانو واک ته له رسیدو سره سم امریکا پاکستان ته غوسه ده، خو عمران خان ورته زارۍ او چاپلوسۍ په دې خاطر کوي چې له افغانستان سره د کړي خیانت سزا ورنه کړي، خو امریکا ورته په نرۍ ویلي دي چې پاکستان ته به موږ حتمي سبق ورکوو. تازه د پاکستان صدر اعظم یو سلاکار ویلي دي چې عمران خان سپارښتنه کړې ده چې له ویزو لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه نامه نه غوښتل کیږي. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته هغه افغانان چې د ځمکې له لارې پاکستان ته ځي اړ دي چې د پاکستان پر ویزو سربیره له پاکستاني چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د دغه لیک ترلاسه کول د ګڼو افغانانو لپاره په یو سرخوږي بدل شوی او ځینو د سلګونو ډالرو رشوت په بدل کې ترلاسه کوله. شهزاد ارباب پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د دې هیواد کابینې نن په تورخم بندر کې پاکستان ته لا وختونکو افغانانو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو په شکایتونو بحث کړي او د دې هیواد صدر اعظم سپارښتنه کړې ده چې د اجازې نامې پرته دی افغانانو ته یوازې د ویزې په لرلو پاکستان ته دا وختلو اجازه ورکړل شي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا سپارښتنه به څومره عملي شي. په تورخم او سپین بولدک کې دا مهال زرګونه افغانان پاکستان ته د وختلو لپاره راټول شوي دي چې ځینې یې قانوني ویزې هم لري، خو پاکستاني چارواکي د ورغښتلو اجازه نه ورکوي. په عین حال کې له سپین بولدک څخه په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغلته د افغان او پاکستاني پوله ساتونکو ترمنځ له شخړې وروسته دا لاره د موقت وخت لپاره په بشپړه توګه بنده شوې وه. درنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ او زنګوله هم روښانه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.